ډاکټر محمد اشرف غني د هیبت الله اخندزاده نوم په تور لیست کې شاملول او د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد ایستل غوښتي. ولسمشر محمد اشرف غني نن په دوبۍ کې د ملګرو ملتونو د یو پلاوي سره د لیدنې پر مهال د هغوی څخه غوښتي چې د طالبانو نوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده نوم دې په تور لیست کې شامل کړل شي او د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد نوم دې له دغه لیسته وویستل شي. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو، که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. جنرال دوستم وایي که نړیوال مو ملاتړ وکړي 15 ورځو کې شمالي ولایتونه له طالبانو پاکوم. د افغانستان د جنبش ملي اسلامي ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم وایي که نړیوال د مقاومت جبهې ملاتړ وکړي په 15 ورځو کې به د افغانستان شمال له طالبانو تصفیه شي. عبدالرشید دوستم چې د جمعیت اسلامي ګوند مشر برهان الدین رباني د 11 تلین په مناسبت یو آنلاین غونډه کې خبرې کولې، د افغانستان د وروستي وضعیت او د طالبانو د چلند په اړه غوسه څرګنده کړه. نوموړي ویلي که نړۍ د طالبانو ضد د مقاومت د ملي جبهې ملاتړ وکړي، دوی به په 15 ورځو کې د افغانستان ټول شمالي ولایتونه د طالبانو له حضوره پاک کړي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې د الله په امان.